السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. که څوک غواړي چې خپل ځان مغفور جوړ کړي، الله ورله عفو وکړي او د خپله غاړه له اوره څخه ازاده کړي، الله یې اهل د جنت وګرځوي، نو هغه دې خلکو ته رجماتونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي که چا روژتي ته رجمات ورکوي، هغه روژتي و کان مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار. دغه روژتي ته رجمات ورکول دا به د ده د ګناهو دپاره مغفرت شي او د ده غاړه به الله له اوره څخه ازاده کړي، اهل د جنت به جوړ سي. وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ده ته به الله دومره اجر ورکړي لکه هغه چې روژه نیولې ده. که یې څوک راولاړ سي 10 نفرو صائمینو روژتیانو ته رجمات ورکړي، هغه د ده په اوبو باندې تنده ماته کړي، د ده په ډوډۍ باندې لوږه ورکه کړي، نو د ده په عملنامه کې به د 10 نفرو د روژو ثواب ولیکل سي. د هغه روژتي ثواب به هم نه په کمیږي، ده ته به الله جل جلاله پوره ثواب ورکړي. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ یا رسول الله زموږ سره خو هغه څه نشته چې موږ روژتیانو ته ورکړو، موږ خو غربا او مساکین یو. یا رسول الله موږ خو خپل په نس باندې حیران یو چې څنګه به په رجمات مړوو، نو موږ به بیا څنګه بل څوک موړ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا ثواب الله هغه چا ته هم ورکوي من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای که یو خرما ورکي او که یو غړپ اوبه ورکي او که یو غړپ شیدې ورکي یا شلومبې ورکي، دغه ثواب هم الله جل جلاله په لاس هغه غربا او مساکینو ته ورکړي. که څوک زما پسونه په وس نه دي پوره چې حلال یې کړم په رجمات باندې خلکو ته ډوډۍ ورکړم، څوک زما دا په وس نه دي پوره چې زه په خارج کې یم هغه پسونه واستوم پاکستان او افغانستان ته، خو دا خو بیا په وس پوره وي چې د خرما پیسې واستوي، دا خو بیا په وس پوره وي چې هغه د یو لږ څه پیسې واستوي. موږ خو د آخرت ته سرمایې څخه ډېر بې برخې یو، مسکینان او غریبان یو، خو د دنیا په سرمایه او د دنیا په محبت باندې بیا ډېر ښایسته او مزین یو. پخواني خلک، پخواني قومونه به ټول د مسجد پر مخ به رجمات کوه، په جومات کې به رجمات کوه، یو فقیر و مسکین به هم راکړی مړېدی به د یوه کور خوراک په بل کور کوه، د بل کور خوراک په بل کور کوه. ټول کلیوالو به غابونه راوړل، خپل مخ ته بې نه ایښول، نو ټول به په دې ثواب کې مأجور او شرکان به سول سره. له بده مرغه نن هغه اسلامي عنعنات، هغه اسلامي رواجونه د جامعې څخه ځي، بس نارینه هم لکه ښځینه کور رجماتونه کوي. او دغه رنګ د سلمان رضی الله څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من فطر صائما على طعام و شراب من حلال. که چا په حلاله نفقه باندې روژتي ته ډوډۍ ورکړله یا یې اوبه ورکړلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ صلت علیه الملائکة فی ساعات شهر رمضان. ملائکې پر دغه انسان باندې درود وایي، مغفرت ورلره غواړي په ټوله میاشته د روژې کې. وصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصلی علیه جبریل لیلة قدر. د لیلة القدر په شپه باندې بیا جبرائیل امین پر دغه چا باندې چې روژتیانو ته خوراک او چې شکر برابري، جبرائیل امین هغه شپه باندې ولره د رحمت دعا کوي چې یا رب پلانکۍ د پلانکۍ زوی یا پلانکۍ د پلانکۍ لور دا بیبي یا دا عجي دو خلکو ته رجماتونه ورکول، الله ته ورباندې ورحمېږه. نو په هغه عظیمه شپه کې چې لیلة القدر د فضایل به بیا انشاءالله که ژوند و درته بیان کو، په هغه شپه کې به د دې شپې په رحمت او د دې شپې په فضیلت او په ثوابو کې به هغه څوک شریک سي چې هغه رجمات و صائمینو ته ورکوي، روژتیانو ته رجمات ور برابروي.
او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت من جهز غازیا او جهز حاجا رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک د مجاهد نفقه له شا لخوا د کور ور برابروي او یا څوک حج ته ولاړ سي دغه نفر د هغه حجي صاحب د کور نفقه ور برابروي او یا څوک روژتي ته روژه مات ورکړي کان له مثل اجورهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ده ته به الله د غومره اجر ورکړي لکه هغو ته چې په جهاد یا په حج او یا په روژه کې ورکوي صحابه کرام مبارکانو به دا عادت درلودی چې مجاهد به جنگ ته ولاړی هغه د کور نفقه به د پر غاړه واستوه زه خو له جهاده اوس پاته شولم زما نوبت نه دی ستا د کور نفقه پر ما دغه کور خدمت به یې داسې کوه هغه لکه د خپل کور خدمت صحابه کرامو په زمانه کې چې به څوک حج ته ولاړل یا به عمرې ته ولاړل د هغه کور نفقه به صحابه کرامو داسې ور برابروله لکه د خپل کور ځکه د هغو مطلب دا و چې موږ لاسته راوړنه راوړه لاسته او روژه ماتونه به یې صحابه کرامو یو له بله سره برابرول ضابط صاحب په مکه مکرمه کې ډېر وخت تېر کړی دی نو په روژ کال چې زه عمرې ته تللی وم نو دا د روژې څو شپې زما هلته وې نو مې له ده سره بیان و دول 40 کاله مخکې په د ساراو کې دول موږ مزدورۍ کولې غربت و مسکنات هم 40 کاله مخکې سعودي یا 45 کاله مخکې سعودي داسې نظام او داسې شتمني نه درلود ده ما ته ویلو دا د روژه مات پر ټیم باندې به د الکان سره ځغاسته د یوه کور الکانو به د بل کور کره ډوډۍ ور وړله د بل به د بل کره ور وړله دول دا یو نیک عادت یې درلودی ما دا عادت صحابه کرامو مبارکانو دا عادت و چې د روژه مات پر ټیم وي چې بیا کور څه پخ کړي وو هغه به نور کورو سره شریکول ګډول به دی نه وه لکه پښتانه موږ د خو یادریا دپاره روژه مات برابروي چې خلک یې بیا نوم واخلي چې یاره پلانکی حاجي صاحب خوا راشه روشونه خلکو ته ورکوي څومره دا غیرت د مسلمانانو څخه ځي دا بې غیرتي په مسلمانانو اوس ننوځي په هر کلي کې په هر بازار کې په هر ځای کې چې د هر مسجد سره تعلق لري جومات سره ټولو مؤمنانو هغه جومات ته روژه ماتونه ور وړي که حاجي صاحب یې که مولي صاحب یې که هر څوک یې هغه جومات ته د روژه مات ور وړي زه خپله چې یو ځای ملا ومه نو ما به بیا مخکې چې زه ملا وم اوس ملایي نه لرم خپل جومات مې دی نو روژه مات ما رایستی خلکو مولي صاحب ته روژه مات ولې راباسي ما په د اجر نه در شریکوي که د معتکف چې به مسجد کې اعتکاف تر وولدي ما به د معتکف وارې تېراوه د نصیحت کې به مې هم دغه یې ورته وویل مال په دا ثواب کې ملا وستي فرق نشته باید ملا هم خپل همت ښکاره کړي نو محترمینو که مولوي صاحب دې هم دې له کوره یو شی راباسي که حاجي صاحب دې هم دې راباسي خو د روژه مات پر وخت باندې بیا دا عمل کوي د خپل غابونه خپل مخې ته مه ږدي دا نورو مؤمنانو مخې ته خپل غابونه یې ږدي هغه دې بیا خپل غابونه ستاسو مخ ته یې ږدي دا ثواب کې به سره شریکان سي نو محترمینو روژه ماتونه مؤمنانو ته ورکوئ خرما مو په وس پراوه اوبه مو په وس پراوې شلومبې مو په وس پراوې الله جل جلاله دې ستاسې جنتونه ښایسته کړي الله دې ستاسې قبرونه ښایسته کړي الله دې ستاسې عمرونه ښایسته کړي اوبه ورکوئ خلکو ته داسې خلک شته چې د اوبو تږي دي اوبه نه لري دا پرون ورځ زه راووتلمه حاجي ښایسته خان حاجي صاحب ته دې الله جل جلاله د حوض کوثر د اوبو نصیبه ورکړي دا برمو ترتیب ټول د سره برابر کړی دي د مور و پلار او پر رسول الله اسلام ته ثواب را بخښلی دي ما ته ثواب را بخښلی دي ما ټول شاګردان ته بخښلی دي نو بیا یې بله خور وله ما ته ویل دا پیسې به زه در واستوم یو بمبه ما له مشوره ورکړله ما له زه به یو ټانکۍ راوړم دلته شاوخوا کوچیان پراته دي اوبو ته ضرورت شته او اوبه به بره زه ورکړم دا خو بیخي ښه خیر دی نو بیا ما حاجي فتح محمد ورته پیسې ورکړم ما له ټانکۍ اوبه راوړ نو دوی ښځې را روانې وې سپین سرې وې ما له جانیان اوبه څنګه دي ډېر ښې اوبه دي ما چې موږ چې شو هغه هم تاسو ته درکوو ولو مولوي صاحب له هغه برمیس موږ اوبه راوړلې په دا تالاو کې اخرنې اوبه وې بیکاره اوبه به موږ ته راکولې
نو دا روژه را روانه وه زموږ ډېر وارخطا وه چې موږ به څه شو په دا روژه کې. نو مال انشاءالله که زموږ ژوند ودلي و دا اوبه پرېمانه دي نو خلک د اوبو تږي دي. کوشش وکړي اوبه برابره کړي مؤمنانو ته. داسې کورونه شته چې هغه کې وچه ډوډۍ نه وي د هغه ضرورت لري. د بل مؤمن له درده ځان خبر کوي، د بل مؤمن په درد باندې ځان دردمن وګرځوئ. نو کوشش وکړئ که په داخل کې مسلمانان دي که په خارج کې مسلمانان دي هغه د روژه ماتیانو د روژه مات بندوبست وکړئ. په موږ کې داسې شتمن خلک شته چې دا یې په وس پوره ده چې په یو کلي کې اشپز هم ودروي، هره ورځ یې یو پسه حلالوي، خلکو ته روژه ماتونه ورکوي، نیک کوي. که د نامه او د ریا ځای راسي بیا په لکاو روپۍ مصرفوي. نو که څوک غواړي چې ځان مغفور کړي الله ولره بخښه وکړي او د ده بدن د اور څخه آزاد سي هغه دې روژه ماتونه خلکو ته ورکړي، هغه دې روژه ماتونه خلکو ته برابر کړي. په دا مدارسو کې او په د مساجدو کې طالبان دي هغو ته روژه ماتونه ورکوئ. تاسو باور وکړئ چې زه یو ځای طالب وم په یو وخت کې په دا روژه مات باندې به نو موږ طالبانو خپل شیمونه درلودي نو د کلیوالو غابو ته به موږ انتظار و. هغه چې به دوی راوړل دونه شی بیا راوړي چې نه به موږ په ماړه سو دې خو نو کور بیا نوره ډوډۍ خوړله. نو دا د مسجد طالبانو ته ښه ښه روژه ماتونه وراستوئ. الله جل جلاله بیا اجرونه او ثوابونه درکړي ځکه طالب العلم سبق وایي په هغه عبادت کوي. د علماو کورو ته روژه ماتونه وراستوئ. دا کلي کې چې مملا دي د هغه پر کور پوښتنه وکړئ د روژه مات وراستوئ. ډېر سړی په خوشحاله کېږي. زما ملایې وله یو کور و د روژه مات په ټیم یې ماته یو پلیټ غوښې راستولې. ته باور وکړه دونه دعاوې چې ما ورته کولې الله دې هغه د دوی په حق کې قبولې کړي. نو که د مسلمانانو زړونه لاسته راوړي الله به در سره راضي سي. او که داسې غافل و لکه اوس بیا نو که د دوزخ په هره شله الله ورننه ایستلو ورننه وتلو. الله دې مو له جهنم څخه وساتي. حدیث رقم 922 صفحه 215 المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة.